سلام دوستان، نن درته ډېر بهترین او په زړه پورې اپلیکیشن معرفي کوم. اوس تاسو کولی شئ په خپل موبایل کې په یو اپلیکیشن باندې انټرنیټ بند کړئ. معنا تاسو په خپل موبایل کې گیم کوئ یا هم ډېر ضروري اپلیکیشن استعمالوئ او غواړئ چې په نور اپلیکیشنونو باندې انټرنیټ بند کړئ. یا دوستان تاسو غواړئ چې په یو اپلیکیشن باندې انټرنیټ بند کړئ، دغه اپلیکیشن به تاسو نه میسج راځي نه په هغه کې اپلوډ ډاونلوډ به کار کوي. هغه اپلیکیشن باندې مکمل انټرنیټ بند شي. نو په ویډیو کې تاسو یو ډېر زبردست طریقه درښایم. دوستان دې خو به یو فایده دا وشي که چېرته تاسو غواړئ چې په نور ټول اپلیکیشنان چې تاسو په خپل موبایل کې نه استعمالوئ په هغه باندې انټرنیټ بندولی شئ. نو دوستانو دې سره به ستاسو انټرنیټ پیکیج زر نه مصرف کېږي، یعنې ستاسو انټرنیټ په یو څه بچت وشي. او بل دوستانو دا چې که څه تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن استعمالوئ د هغې لپاره به انټرنیټ خورا تیز وي او چټک کار به کوي. نو ډېره خوندوره او په زړه پورې طریقه ده. نو څنګه دا طریقه په خپل موبایل کې کولی شو؟ د ټول نه مخکې څه وکړئ، د چینل درسره سبسکرایب کړئ، تر څو پورې زموږ پیج نه وي فالو کړی، هیله ده زموږ پیج درسره فالو کړئ. نو رابشئ دوستان دغه لپاره ستاسو ته بهترین اپلیکیشن معرفي کوم. ګوګل ته به راشئ. کله دوستان تاسو ګوګل ته راغلی، په ګوګل سرچ کې به تاسو ورته ولیکئ richnews.co. دا ویب سایټ به تاسو دوستان تاسو ولیکئ او سرچ به یې کړئ. کله هم دوستان دغه سرچ کړئ د دې ویب سایټ لینک تاسو د ویډیو په ډسکرپشن کې هم پرېږدم، فیسبوک کې به د ویډیو نه پورته لینک وي یا هم په لومړي کمنټ کې به تاسو ته لینک وي، په لینک باندې کلیک وکړئ. تاسو کولی شئ د اپلیکیشن ځان لپاره ډاونلوډ کړئ. نو راشئ دوستان دلته په دې سرچ آیکن کې به تاسو ورته ولیکئ ګارډ. کله هم دوستانو سرچ کړ دا لومړی آیکن تاسو ته رسي تصویر، په دغه به کلیک واخلئ. کله هم چې دلته کلیک واخلئ دوستانو لږ لاندې راشئ، دلته تاسو ته ډاونلوډ اپشن راځي، په دا ډاونلوډ اپشن باندې کلیک واخلئ او دغه اپلیکیشن خپل موبایل ته ډاونلوډ کړئ. کله دوستان دا اپلیکیشن په خپل موبایل کې ډاونلوډ کړئ، که اول سر کې څه پرمیشن وغوښتي هغه هم تاسو ورته الاو کړئ. دغه نور څه دوستان تاسو دلته راشئ، په دې آف اپشن چې کوم معلومیږي دغه آف باندې به کلیک وکړئ. دې سره به دغه اپلیکیشن تاسو په موبایل کې آن شي. د نور څه دوستانو به تاسو اوس غواړئ چې د لپاره اپلیکیشن انتخاب کړئ، د ایپ آیکن چې کوم ښکاري په دغه کلیک وکړئ، په کوم اپلیکیشن باندې تاسو نیټ بندوئ هماغه پکې انتخاب کړئ. معنا دوستانو ما زه دلته په یوټیوب باندې انټرنیټ بند کړی دی. ګورئ دوستانو اوس زه غواړم دلته په یوټیوب باندې نیټ بند کړم. په یوټیوب باندې هم بندولی شئ، فیسبوک باندې په هر یو تاسو بندولی شئ. اوس زه راځم دوستانو تاسو خپل موبایل کې یوټیوب راخلاصوم. چې زه یوټیوب ته راځم دوستانو ګورئ زما په موبایل کې به یوټیوب هېڅ کار نه کوي. تاسو ته ښکاري زما انټرنیټ هم قوي دی، کار هم کوي. او اوس زه راځم دوستانو بېرته دغه یوټیوب باندې بېرته نیټ فعالوم. اوس به زما موبایل کې یوټیوب بېرته کار شروع کړي. تاسو ته ښکاري دوستانو زما یوټیوب بېرته کار شروع کړي. په دغه طریقه تاسو په هر اپلیکیشن باندې خپل نیټ بندولی فعالولی شئ. نو دوستانو په دغه طریقه تاسو کولی شئ په یو اپلیکیشن باندې انټرنیټ بند کړئ. که ویډیو مو خوښ وي لایک یې کړئ. د نور ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ سره اوسئ.